بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ستاسو په خدمت کې حاضر یم د پښتو متلونو پنځمې برخې سره. راځئ چې درته نور متلونه او د هغې مطلب بیان کړم. ابی مړه شوه ته به یې وشلېده، مطلب چې مرګ راشي د انسان غمونه ختم شي. اسونو له نالونه وهل چینده خو هم خپې پورته کې، مطلب انسان د سکار نه وي او ځان مخې مخې ته کوي چې زیم کومه. اصل له خطا نشته کم اصل نه وفا نشته، اصل ته اشارت کم اصل ته کوتک. الف ویلی نه او ویلام زیرلی، مطلب پټک نه پوهیږي او ګران کار ته لاس اچوي نو هغه ټیم ورته دا متل وایي. الوتې مارغه په لاس نه راځي، امختبله په بسم الله نه ځي. اوبو اخیستې خلی ته لاس هم اچوي، مطلب یو کس چې ډوبیږي په مصیبت کې نو هغه وړوکي وړوکي شیانو ته اسرې کوي. اوچو سره لونده هم سوځي، اور له راغله د کور میرمن شوه. اوښ ته چا ویل لوړه ښه ده که جوره، ویل یې تو لعنت په دواړو. اول وخوره د ځان غوښې بیا وخوره د ښکار غوښې. اول د نوک ځای شي بیا د سوک ځای شي، مطلب لږ لږ نه سړی ډیر شي. ای په شیش محل کې ناسته بل په کاڼو موله. شیش محل وی د شیشو محل ته، مطلب ته په شیشو کور کې ناست یو بل په کاڼو دی نو لږ سوچ وکړه که یو کاڼی راوویشتو نو تا سره به څه کېږي. باران په تیرو شو خرې د اکبر پورې یوړې، مطلب کار یو کی او سزا بل ته ملو شي. باران نه تښتېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه، برخې ټولې ازلي دي نه په زور نه په سیالي دي، مطلب هر څه په قسمت دي. بل ته کوې مکنه پخپله به پکې وغورځېږي. بنده وتړل بارونه خدای کول خپل کارونه، مطلب انسان رنګ رنګ منصوبې جوړوي خو هر څه هغه کېږي کوم چې الله کوي. بنده حیران دی خدای مهربان، مطلب بنده چېرته درک نه لګي په مصیبت کې دی او د غیباني د هغه څه مدد وشي نو دغه ټایم کې دا متل وایي چې بنده حیران خدای مهربان. بنده یو نور جامه سل نوره، بیړی هم تیاره وه او ډوډۍ هم تیاره وه. مطلب سړی په یو دوه کې حیران وي چې یو کار لانی شوی او بل هم راشي هغه هم ضروري وي نو دغه ټایم کې سړی وایي چې څوک هم. بیزه د مرګه پټېده د قصاب کره یې شپه شوه. بې ګودره مه ګډېږه، مطلب چې چېرته لار نه وي هلته په سیند مه کوزېږه، بې لارې بې رواجه کار مه کوه. په خپل کور میږی هم زورور وي، پښتانه په لنډه لار مړه دي، مطلب پښتون شارټکټ خوښوي. پښتون دښمن خوري هندو سجن خوري، مطلب پښتون په نره باندې کار کوي او هندو خپل دوستان هغې ته غل وي. ملګرو که زموږ ویډیو مو خوښه وي نو لایک ورکئ، ملګرو سره یې شیر کئ او د نورو ویډیوز دپاره زموږ چینل سبسکرایب کئ. د الله په امان.